د سند حکومت د هغه مهاجرینو چې په غیر قانوني طور په سند کې اوسیږي د هغو د ایستلو پریکړه کړې ده. د سند حکومت څو ورځې مخکې په سند اسمبلی کې دا بیل منظور کړی چې هغه افغانان یا هغه بنګالیان یا هغه مهاجر چې په سند کې په غیر قانوني طور باندې پراته دي د هغو په حق کې یو داسې فیصله کړې ده چې هغه به زر تر زره له دې هیواد څخه وځي او د سند حکومت له ټول پاکستان حکومت څخه غوښتي دي چې د هغه مهاجرو چې په پاکستان کې په غیر قانوني طور باندې پراته دي د هغو په حق له دې یوه داسې فیصله وکړي چې زر تر زره دې له دغه هیواد څخه خارج کړي ځکه چې هغه غیر قانوني خلک هغه غیر قانوني مهاجر چې په پاکستان کې اوسیږي هغه نور په پاکستان کې په غیر قانوني په دې هیواد کې نور ځای نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې هر نجلۍ د زده کړو حق لري او اوس مهال په افغانستان کې 80% نجونې له زده کړو بې برخې دي او 5.2 میلیونه نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. په خبرپاڼه کې راغلي راځي د ټولو لپاره د زده کړو ملاتړ سو او ځانونه ډاډه کړو چې هر افغان نجلۍ هغه زده کړې وکړي چې هغه ترلاسه کولی شي. د افغان حکومت له لوري په دې جواب کې ویل سوي دي چې د نجونو د سکول یا د مکتب د ویلو موږ خلاف نه یو او د نجونو د مکتب د برابرېدو لپاره زمینه د تیارېدو لپاره کار روان ده چې په ډېر کم وخت یا په ډېر لږ وخت کې به یوه اعلامیه خپره کړل شي چې په ټول افغانستان کې به د نجونو پر مخ باندې مکتبونه د پخوا په شان باندې خلاص شي.